نبي څه کړي؟ په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان هم ووهئ. مننه. محمد نبي کومه کارنامه کړې چې ټول افغانان وسکه خوشحالي او هم حتی تر دې چې د نړۍ ډېر مسلمانان هم ترې خوشحاله شوي دي. د انګلستان په کورني لیګ ویټلا بلاست سیالیو کې د افغان لوبډلې تکړه لوبغاړی محمد نبي شرط له نورو لوبغاړو بدل دی. محمد نبي چې په ویټلا بلاست لیګ سیالیو کې د کینټ سپایټر کلب لوبډلې لخوا لوبیږي په خپل شرط یا لباس د برطانیې د جنګي الوتکو سوداګریز اعلان نه دی پرېښی. دغه الوتکې د سوپر مارین سپیټ فایر الوتکې دي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د انګریزانو په ګټه استفاده کېدله چې د دې په بري کې یې مهمه ونډه درلودله. له دې وړاندې د ملي لوبډلې سوکه توپ اچوونکی راشد خان په ویګباش لیګ کې د شرابو مشهوره شرکت سوداګریز نوم پر خپل لباس نه دی پرېښی. دغه ډول پیښې په کورني کرکټ کې زیاتې پیښیږي چې بیا اکثره مسلمان لوبغاړي د داسې سوداګریز اعلانونو سره تړون نه کوي او د دوی لخوا وړاندې شوې پیسې بیرته رد کوي. د انګلستان کورني لیګ کې سیالۍ کېدل پنجشنبې په ورځ په لارډز لوبغالي کې پیل شوې. په هغه لوبه کې مجيب الرحمن هم د خپلې لوبډلې لخوا لوبېده. یادونې وړ ده چې د ویټلا بلاست سوداګریز لیګ په 18 لوبډلې دي چې 133 سیالۍ به ترسره کوي او د جولای د 18 نیټې پیل او د دسمبر میاشتې 23 نیټې به دوام وکړي. آیا تاسو هم د محمد نبي دغه کوم کار چې کړی دی ښه ګڼئ او که بد؟ که ښه وي نو خپل کمنټونه او نظرونه مو راسره شریک کړئ. مننه.